لکه څنګه چې تاسو ویل چې موږ په افغانستان کې په اسلامي حکومت باندې خوشحاله سولو، اما ذهنیت دا دی چې باید هلته هم اسلامي حکومت راسي. تاسو خبره ښه ده، پاکستان چې کوم آیین دی یا ستاسو وړاندې چې کوم آیین و هغې ته ویلی شو چې 80% دا د تقریبا چې اسلامي دی، مکمل اسلامي زمونږ نه دی، لیکن زمونږ چې کوم اسلامي اقدار دي په هغې باندې نه پابندي شته دی او بل طرف ته آیین دا وایي مثلا یو عامه سوال دا دی چې بله ورځ به د ټولنیزو رسنیو کې ویډیو لیدلې وي د جومات تر څنګ نڅا کیږي، دغه په کوم ځای د اسلام کې راغلی دی؟ ګوره زما خبره اوره چې په آیین کې لیکلي شوي دي چې پاکستان کې بعد د اسلام خلاف یو قانون نه جوړیږي چې کومې پابندۍ پاکستان کې دي په غیر اسلامي شوزونو باندې. نر سره واده کوي، ښځه له ښځې سره واده کوي، دغه د قانون په کوم ځای کې اسلامي ده؟ په پنجاب؟ خبره تاسو ماته یو ووایئ چې پاکستان کې داسې پنجاب کې په لاهور کې دا اوس څه روان دي؟ په لاهور کې څه روان دي؟ اما فکر تفکر دا دی په لاهور کې دا اوس څه دي؟ هلته د نړۍ تر ټولو ستر مرکزونه د فحشا نسته؟ بالکل هم نشته دی، دا ستاسو یو پرسپشن دی. داسې کېدلی نشي چې پاکستان کې نه په آیین کې اجازه شته جواز اخلي، حکومت ته پیسې ورکوي، ټیکس ورکوي. جنرال صاحب فکر کوم معلومات نه لري په دې اړه باندې، یا ځان ترې تېروي؟ معلومات لرم، زه دلته اوسېږم او تاسو ماته یو معلومات راکړئ چې هغه په دغه راغلی. ملت به قضاوت وکړي حتما. دا د ما او تا خپرونه خلک اوري چې په لاهور کې هلته مرکزونه د فحشا شته او که نه، حکومت ترې ټکس اخلي او که نه؟ بالکل نشته دی، په اسلامي دغه کې نشته دی. پټ پناه په عربو ملکونو کې شته، پټ پناه په افغانستان کې به هم ډېر زیات وي. هغې باره کې زه نشم ویلی. حرا منډوي تر ټولو مشهور ځای ده په لاهور کې. هغه وړاندې ستا به چې کوم معلومات یې پخواني به وي. صحیح، کوره به مننه. اوریا صاحب د جنرال صاحب خبرې دې واورېدې؟ مننه جنرال صاحب.